د خبرونې پنځم مطلب ته ورځو. په پنځم مطلب کې مو له دې خبرو چې هندوستان آخر هم له پاکستان سره خپل ذات پوره کړ او دښمني هم وپالله. هندوستان نه غواړي چې د ایشیا کپ په کوربتوب کې د پاکستاني لوبډلې خپه هندوستان ته ورښکته شي. له همدې کبله د خپل کوربتوب 12 پړاو ایشیا کپ سیالۍ په عربي اماراتو کې اعلان کړ. د ایشیا کپ کرکټ سیالیو کې افغان لوبډله دا ځل نیغ په نیغه لوبیږي، خو کله او چېرته به ترسره شي؟ په اړه چمتو شوی مطلب وګورئ. د هندوستان او پاکستان سیاسي دښمنۍ د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په شمول د سږ کال 14 پړاو ایشیا کپ کرکټ سیالۍ په هیوادونو وګرځولې، خو اخر هم تور پیدا شو. ټاکل شوې ده د سږ کال ایشیا کپ 50 ورځه کرکټ سیالۍ به د هندوستان کرکټ بورډ په کوربتوب د عربي اماراتو په کرایه شویو دوبۍ او ابوظبي کرکټ نړیوال لوبغالو کې ترسره شي. هندي کرکټ بورډ د هیچا خاطر ونه کړ او په هغه ضد ودرېد چې نه غواړي د دې سیالۍ پر مهال پاکستاني کرکټ ملي لوبډله د دوی په خاورې پښکته کړي او نه غواړي د دوی کوربتوب وکړي. هندي کرکټ بورډ دا هم ویلي دي چې ښایي پاکستاني کرکټ ملي لوبډلې ته د هندوستان د ویزو ستونزې ترڅنګ نورې ستونزې هم پیدا شي. له همدې کبله یې دغه سیالۍ د هندوستان په ځای په اماراتو کې برابرې کړې. د اعلان شوي مهالویش له مخې به د سږ کال 12 پړاو ایشیا کپ کرکټ سیالۍ د روان کال سپټمبر میاشتې له 14 تر 28 نیټې د شپږو لوبډلو ترمنځ ترسره شي. افغان کرکټ ملي لوبډله به د بشپړ غړیتوب اخیستلو له کبله د لومړي ځل لپاره نیغ په نیغه په دې سیالیو کې ولوبیږي، خو د مالیزیا، نیپال، عربي امارات، عمان، سنګاپور او هانګ کانګ څخه به یوه لوبډله د خپلمنځي سیالیو وروسته دغو سیالیو کې د لوبېدو چانس ترلاسه کړي. تر اوسه 12 ځلې ایشیا کپ کرکټ سیالۍ په 50 اوریزه بڼه او تیر 2014 کال کې د لومړي ځل لپاره په 20 اوریزه بڼه د بنگلادیش په کوربتوب ترسره شوې. د سږ کال په ایشیا کپ کرکټ سیالیو کې به ریکارډ 6 ځلې اتله هندي کرکټ ملي لوبډله له خپلې تېرې 20 اوریزه جام اتلولۍ څخه دفاع کوي، خو د 2014 کال 50 اوریزه ایشیا کپ د اتلولۍ جام له سریلانکا سره دی. دا پریکړې د کرکټ اسیایي شورا په کلنۍ غونډه کې وشي چې د مالیزیا په پلازمینه کوالالمپور کې ترسره شوه، چې هندوستان په خپل قوت سره د سږ کال ایمرجنګ کپ کوربتوب لپاره له پاکستان سره سریلانکا هم ملګرې کړه. د کرکټ اسیایي شورا د تیر کال غونډه پاکستان کې شوې وه چې د پریکړې له مخې باید د اسیا ایمرجنګ کپ سیالۍ روانه اپریل میاشت کې پاکستان کې شوې وای، خو هندوستان د امنیتي ستونزو له کبله پاکستان ته له ورتګ انکار وکړ او اوس به دغه سیالۍ په دسمبر میاشت کې د سریلانکا او پاکستان په کوربتوب ترسره شي. افغان کرکټ بورډ هم په دې وروستیو کې پاکستان کې د لوبېدو انکار کړی، خو معلومه نه ده چې د سږ کال ایمرجنګ کپ سیالۍ به پاکستان کې او یا هم د هند په څېر په سریلانکا کې وکړي. د 50 اوریزه ایشیا کپ سیالیو په تاریخ کې سریلانکایی سنجي سوریا په 1200 منډو مخکښ بیټسمن او د هیوادوال موتایا مرلیدرن په 10 وکټو مخکښ وکټ اخیستونکی دی. دغه راز د 20 اوریزه ایشیا کپ د تاریخ مخکښ بیټسمن په 194 منډو د هانګ کانګ لوبغاړی بابر حیات او مخکښ بالر بیا په 12 وکټو اخیستلو د عربي اماراتو پخوانی کپتان امجد جاوید دی.